یو پلار په زرګونه فیټه اوچه د غره کې په یو رسۍ پورې راکړي وي. هغه د خپلې لور او زوی ژوند لپاره خپل ځان قربان کړي، خو دا قرباني د دوی ژوند نور هم خراب کړي. او بیا د دې واقعې نه 3 کاله پس یو داسې حادثه وشي چې د هغې دوی سوچ هم نشو کولی. د کهانې په شروعات کې مونږه د مونومنټ واده یو خطرناک منظر وینو. د دې واده د ښکلي اوچه د غرونه په لیدو کې چې څومره ښایسته ښکاري، اصل کې همدومره خوني او خطرناکه دي. 15 کسان چې په غرونو د ختلو شوقیان وو د مونومنټ غرونو ته د ختلو لپاره راشي. په دې 15 کسانو کې 3 کسان د یو خاندان نه وو. د دوی پلار چې د رئیس په نوم یادېدو، هغه یو تجربه کاره او زوړ غر ختونکی وو. د هغه سره خپله لور کینی او زوی پیټر هم وو. دې نه علاوه یو 2 نور کسان هم د دې ټیم حصه وو. دا دواړه د غرونو په ختلو کې دومره ماهره نه وو او نه یې څه تجربه وه، ځکه وروسته همدا دواړه د یو لویې حادثې سبب جوړ شي. 15 واړه کسان آرام سره په دې خطرناکو غرونو بره ختل شو کی. دا 2 ملګري د رئیس او د هغه بچو نه لږ مخکې روان وو. په دې کې ناڅاپه د یو کس توازن خراب شي، پای یې وښویږي، په راتلونکې لمحه هغه لاندې راګذار شي. د رسۍ شړک سره د هغه 2 ملګري هم راخطا شي. خو د ټولو نه خطرناکه خبره دا وه چې دا 15 واړه کسان په یو رسۍ سره تړلي شوي. څنګه چې دا 2 لاندې راګذار شي، نو رسۍ لوړ برداشت نه کړي او ورپسې رئیس او د هغه بچي هم لاندې راکړي شي. او اوس 15 واړه کسان په دې خطرناک غره کې صرف د یو رسۍ په مدد سره راکړي. د رسۍ سر بره په غره کې په یو ورکوټي سوري کې لګېدلی و. رسۍ دومره مضبوطه نه وه چې هغه د 15 کسانو زور برداشت کړي، ځکه په هر منټ سره به نوره هم کمزورې کېده. د دې نه مخکې چې 15 واړه لاندې راوغورځېږي، هغه 2 ملګري چې په رسۍ پورې تر ټولو لاندې راکړي وو د دوی حصه وشلېږي او دواړه د دې زرګونه فیټه اوچت غره نه لاندې راګذار شي. اوس په دې رسۍ پورې صرف 3 کسان، رئیس، د هغه زوی پیټر او د هغه لور کینی نښتي وو. خو مصیبت اوس هم کم شوی نه و. د وزن کموالي باوجود هم دا رسۍ په آرام سره کمزورې کېده او د شلېدو واله وه. په دې وخت رئیس ته احساس وشي چې که په 100 منټه کې د رسۍ وزن نور هم کم نشي، نو د هغې سر به د خپل ځای نه راوځي او موږ 3 واړه به هم لاندې ګذار شو او زما سره به زما 2 واړه بچي هم مړه شي. رئیس خپلې لور کینی ته ډېر په تیز اواز سره ووایي چې د رسۍ کلیپ په یو بل سوري کې ولګوه، دې سره به رسۍ لږه مضبوطه شي او زموږ وزن به څه وخت پورې برداشت کړي. د کینی بدن د ډېرې یېرې نه په رپېدو و، خو بیا هم هغه په پوره طاقت سره د هغه سوري طرف ته ډېر زورونه وکړي، خو لاس یې نه رسېدو. رئیس چې د دوی پلار و د ټولو نه لاندې راپړی و. هغه ته چې کله احساس وشي چې اوس رسۍ د شلېدو واله ده، نو یو داسې خطرناکه فیصله وکړي چې په اورېدلو یې د هر چا زړه ماتېږي. هغه د خپل زوی پیټر طرف ته وګوري، سترګې یې د اوښکو نه ډکې وي او په مخ یې د یو پلار مینه او د خپلو بچو ژوند بچ کولو احساس و. پیټر ته ووایي چې چاقو راوباسه او زما رسۍ کټ کړه. اینی او پیټر چې دا واوري نو حیرانه پاتې شي. بیا اینی په چیغو پیټر ته ووایي چې داسې ونه کړې، رسۍ کټ نه کړې. پیټر هم حیرانه و، وجود یې په رپېدو و، ځکه چې هغه لپاره په خپلو لاسونو د خپل پلار رسۍ کټ کول اسانه نه و. پیټر ته پته وه چې که زه دا رسۍ کټ کړم نو زما پلار به زرونه میټره لاندې وغورځېږي او د هغه مرګ به ډېر په دردناکه طریقې سره وشي. خو د هغه سره صرف 2 لارې وي، یا خو د 3 واړه مړه شي او یا د صرف د دوی پلار. او اخر کار هغه ډېر په ډک زړه سره د پلار رسۍ کټ کړي. رئیس ډېر په تیزۍ سره لاندې روان شي او ډېر په دردناکه طریقې سره د هغه ژوند ختم شي. بیا د دې حادثې نه 3 کاله پس موږ پیټر وینو چې دې حادثې د هغه روح ډېر خفه کړی و. د پلار مرګ سره د هغه زړه دومره مات شوی و چې په غرونو ختل یې د همیشه لپاره پرېښي. اوس هغه د نیشنل جیوګرافیک چینل لپاره د یو فوټوګرافر په توګه کار کولو. پیټر د غرونو نه په زرګونه میټره لرې اوسېدل غوښتل، خو قسمت ته د ده فیصله منظوره نه وه. کله چې دوی د ډاکومنټري شوټینګ کولو، نو دته خبر راشي چې یو غټ او مشهوره ټیم د کیټو په غرونو باندې د ختلو تیاری کوي. کیټو چې د دنیا 2یم اوچت او خطرناک غر منل کېدو. پیټر چې دا واوري نو ډېر زیات ګبراو شي، ځکه چې په دې ټیم کې د هغه خپله خور اینی هم شامله وه. اینی اوس یو مشهوره غرختونکې جوړه شوې وه او په ټوله دنیا کې د هغې نوم خور شوی و. هغې د خپل پلار رئیس نیمګړي خوابونه پوره کول غوښتل. پیټر د خپلې خور سره ملاوېدو لپاره بیس کیمپ ته ورسېږي. کلونه پس چې کله دواړه ورور او خور یو بل ته مخامخ شي، نو د دوی په منځ کې خوشحالي یا یو بل ته غاړه ورکول نه و، بلکې یو عجیبه خاموشي او یو زوړ نفرت ښکارېدو. اصل کې اینی اوس هم د خپل پلار د مرګ ذمہوار پیټر ګڼلو، ځکه چې پیټر د هغه رسۍ کټ کړې وه او رئیس
پیسې لاندې گزار شوی و. دلته پیټر ته پته ولګي چې د 5 کسانو ټیم چې په هغې کې اینی هم شامله وه د پیر په ورځ به د کیټو سر ته خیږي. د دې میشن لیډر ایلیټوان و. هغه یو بیلیونیر انسان و او اوس یې یو ایرلاین کمپنی هم اخیستې وه. د هغه دا پلان و چې زه کله د کیټو په سر باندې ودرېږم نو هم په دې وخت به زما د کمپنۍ نه اولنی جهاز خیږي او د کیټو په سر به تیریږي چې دنیا ته زما د طاقت پته ولګي. د میشن شروع کېدو نه یو شپه مخکې ایلیټ یو شانداره پارټي ورکړي. ټول خلک ډېر زیات خوشحاله وو. په دې وخت هلته یو عجیبه او غوسهناک سړی راشي چې د هغه نوم ویک و. ویک هم یو تجربه کاره غرختونکی و او هغه مخکې هم څو پیرې د کیټو سر ته ختلی و. ویک ته د کیټو په باره کې پوره معلومات وو او د هر څه نه خبر و. هغه سیده ایلیټ ته ورشي او تپوس ترې وکړي چې که په کیټو کې بره موسم خراب شو نو زه به څه کوم. ایلیټ هغه ته ډېر په غرور سره جواب ورکړي چې ما سره د دنیا د ټول نه بهترین د موسمیاتو ایکسپرټ دی. هغه ویلي دي چې د راتلونکي 2 میاشتو پورې موسم بالکل صفا دی. ویک هغه ته ووایي چې په غرونو باندې موسم د دنیا نه بدل وي. د غرونو خپله طریقه وي او د هغه ځای موسم چاته پته نه لګي. که یو ځل طوفان راغلو نو بیا زموږ بچ راکوزېدل ممکنه نه دي. خو ویلیټ د هغه خبرې په ټوکو بدلې کړي او ده ته ووایي چې داسې به هېڅ نه کېږي. بیا ویک د هغه ځای نه لاړ شي، خپله ګیره جوړه کړي او د شپې په تیاره کې یوازې په خاموشۍ سره د کیټو په غره باندې ختل شروع کړي. سبا د ایلیټ ټیم هم په دې غره باندې ختلو ته راشي او په پوره جوش سره 15 وړه بره روان شي. کله چې ټول ټیم 26,000 فیټ بره وخیږي نو هوا ډیره نری شي. ناڅاپه دوی ته په ریډیو باندې د لاندې نه میسج راشي چې یو خطرناکه طوفان د دوی طرف ته ډیر په تیزۍ را روان دی. د ټیم لیډر ټام چې ډیر تجربه کاره و هغه فورا وویل چې دا یو خطرناک سیګنل دی او موږ ته زر تر زره واپس کوزېدل پکار. خو ایلیټ خپل ضد نه پرېښودو او هغه صرف د خپل ایرلاین او پروموشن په سوچ کې و. ایلیټ وویل چې موږ د خپل اولنی ټارګټ نه صرف 1 غنټه لري او کېدای شي چې دا طوفان خپل لاره بدله کړي څنګه چې مخکې هم داسې ډیر شوي دي. ټام او اینی ته معلومه وه چې په داسې حالاتو کې بره ختل خپل مرګ ته آواز ورکول دي. خو د ډیرو پیسو دباو په وجه هغوی د ایلیټ ضد ومني او مخکې خپل سفر جاري وساتي. لاندې په بیس کیمپ کې پیټر هم ناست وي. هغه چې خبر شي چې د طوفان سیګنل میلاودو نه پس هم ټیم بره روان دی او واپس نه راځي نو د هغه ګبراهټ نور هم په زیاتېدو شي او هغه ته د خپل پلار مرګ را یاد شي. پیټر یو ځل بیا د ټام سره په ریډیو باندې رابطه وکړي. ډیر په تیز اواز سره هغه ته ووایي چې د جنوب طرف نه تاسو طرف ته ډیر خطرناکه طوفان را روان دی. لږ ټیم کې به راورسي. که تاسو اوس هم راستانه نه شوئ نو ټول به ګیر کړي او څوک به هم ژوندي پاتې نه شي. خو ایلیټ یو ځل بیا دوی ته د بره ختلو ووایي. پیټر لاندې نه په دوربین کې ډیر په بېوسۍ سره خپلې خور ته کتل چې هغه د مرګ جوړ کړي شوي جال طرف ته روانه وه. پیټر مخکې خپل پلار بیللی و او اوس یې خپله خور بیلل بالکل نه غوښتل. لږه لمحه پس بره په غره باندې د قدرت اصلي گیم شروع شي. ناڅاپه یو غټ د واورو طوفان راشي. یخني دومره زیاته شي چې په رګونو کې به یې وینه ودروله. خو بیا هم 15 وړه ډیر په مشکلاتو سره مخکې روان. بیا ناڅاپه د عین خپو لاندې واوره ماته شي او هغه د 2 تیږو په منځ کې جوړ شوي یو ډوب کندو ته گذار شي. د تیر په شان یو ځل بیا ټول ټیم په یو رسۍ سره تړل شوی و. د اینو غورځېدو سره سره باقي 4 وړه هم دې کومې ته راوکاږلی شي. خوشقسمتۍ نه د این رسۍ په یو تیره تیږه کې ګیره شي. خو په راتلونکې لمحه بیا رسۍ وشلېږي او اینې دې کومې ته گذار شي. د هغې بدن ته څه نقصان ونه رسي خو اوس هغه په دې کوهي کې قید شوي وي. بره موجوده باقي ټیم هم په دې طوفان کې اخوا دېخوا خوار شي. بیا په دې وخت یو بل د واورو غټ سیلاب راشي او د ټیم طرف ته د مرګ په شان را روان شي. د ټیم یو 2 کسان د دې سیلاب په لپیټ کې راشي او ډیر په بېدردۍ سره مړه شي او اوس په دې خطرناکه غره کې صرف 3 کسان ژوندي پاتې وو چې لاندې په کوهي کې ګیر شوي. اینی، ایلیټ او تام او د بره نه دا کوهی د واورو په مضبوط چت سره بند شوي. مطلب دا چې اوس 3 وړه ژوندي د واورو په قبر کې ګیر شوي. هغوی ته د بهر دنیا هیڅ معلومات نه راتلل. لاندې نه په راډیو باندې لګاتار میسیجونه راتلل خو په دې کوهي کې سیګنل کار نه کولو ځکه به دوی ته نه را رسېدل. اینی ته د مورخ ژبه زده وه او خوشقسمتۍ نه پیټر هم په دې ژبه پوهېدو. اینی په یو ورکوټې تیږه او د راډیو په یو ټوکړې سره په مورس کوډ کې لاندې سیګنل ولېږي. هلته به بیس کیمپ کې یو ماشین هغه ونیسي. پیټر ته چې څنګه پته ولګي چې د هغه خور ژوندۍ ده نو په بدن کې ساه راشي. خو اوس وخت د دوی په خلاف روان و. ماهرین خبرداری ورکړي چې په دومره زیاته اوچتوالي
کې د یخنۍ له وجې انسان صرف 36 غنټو پورې ژوندی پاتې کېدی شي. په کندو کې ګیر کسانو ته د اکسیجن او نور میډیسن ډیر زیات کمی وو او د ټول نه غټه مسله دا وه چې د واورو نه لاندې د دوی صحیح لوکیشن پته به څنګه لګي او د دغه ځای نه د وتلو لپاره به دومره مضبوط دیوال څنګه ماتیږي. مطلب صفا و په 36 غنټو کې دومره څه کول اسانه نه و. پیټر د خپل خور ژوند بچ کولو لپاره په خپله د بره خطو فیصله وکړي. اول هغه آرمي ته لاړ شي او د هغوی نه نایټروګلیسرین طاقتور بمونه وغواړي. دا بمونه دومره خطرناک وو چې په معمولي جټکې سره یا به چې څنګه د انور شغلې په پریوتې نو په خپله به یې دمکه کوله. د ایلیټ کمپنۍ اعلان وکړي چې که د پیټر سره څوک هم په دې ماشین باندې بره خیجي نو هغه ته به موږ 50 لکه انعام ورکوو. د پیسو په لالچ کې یو ټیم تیار شي. د سفر شروع کېدو نه مخکې پیټر ته مشوره ورکړې شي چې ته په خپل ټیم کې ویک ضرور شامل کړه. ویک هغه تجربه کاره سړی و کم چې ایلیټ د ختلو نه مخکې منع کړی و او هغه ته یې ویلي و چې د غرونو موسم د دنیا نه بدل وي. د هغه تیر شوی وخت ډیر زیات دردناک و. 4 کاله مخکې د هغه ښځه هم د کیټو په غره کې په یو غټ طوفان کې غیبه شوې وه. هغه د خپلې ښځې په لټون پسې د لیونو په شان بره تللی و. ویک ته د خپلې ښځې لاش میلاو نه شي خو د یو څو نور کسان ضرور بچ کړي او ژوندي یې ځان سره راکوز کړي او تر اوسه به هغه کله کله د خپلې ښځې په لټون پسې دې غرونو ته راتلو. پیټر او د هغه ټیم د هلیکاپټر په ذریعه ویک ته ورشي. اول خو هغه د مدد کولو نه انکاري شي ځکه چې ده ته معلومه وه چې د کیټو غره ته په داسې حالاتو کې تلل خپل مرګ په خپله راوغښتل دي. خو کله چې پیټر هغه ته د خپل پلار کیسه وکړي نو د ویک هم زاړه یادونه راتازه شي. زړه یې نرم شي او دې میشن ته تیار شي. ویک ته د ټیم مشري میلاو شي. هغه ټولو ته وایي چې موږ د یو ریکارډ جوړولو لپاره نه خیجو بلکې دا یو ریسکیو میشن دی. دا د انسانانو د ژوند سوال دی او تاسو به هر قدم زما په خوا حق دی. بل طرف ته بره د ګیر شوي 3 کسانو حالت په هر منټ سره نور هم خرابېدل. یخني دومره زیاته شي چې په رګونو کې وینه ودرېږي او د اکسیجن کم وخت په وجه د ټام پیپړې درد شروع کی. دوی سره د ساه اخیستلو والا صرف یو دوايي و خو ایلیټ دلته هم خپل حیثیت او خودغرضي وښایي. هغه دا دوايي چا سره هم شریکول نه غوښتل. ټام ته صفا ووایي چې که ته مرې هم نو بیا به هم زه دا دوايي در نه کړم. اصل کې ایلیټ هم دا غوښتل چې ټام مړ شي او د هغه د حیثیت سامان زه استعمال کړم او تر ډیر وخته پورې ژوندی پاتې شم. بل طرف اینی په هغه باندې ډیره زیاته خفه شي. په خاموشۍ سره د خپل حصې انجکشن ټام ته ولګوي. ایلیټ چې کله د دې نه خبر شي نو ډیر زیات په غوسه شي او اینی ته ګډې وډې خبرې شروع کړي. بل طرف بهر پیټر او د ویک ټیم په دې سخت او خطرناک غره باندې بره ختل شروع کړي. د دوی سره نایټروګلیسرین بمونه هم وو کم چې دوی د سوري په شان پټ روان کړي وو. خو په لاره کې په دوی باندې یو سخت امتحان راشي. د یو کس سره په بیک کې بم ښکاره شي او څنګه چې په هغه باندې د انور شغلې ولګي نو یو خطرناکه دماکه وشي چې د هغې په وجه پوره غر وخوځېږي. د ټیم یو 2 کسان هم په دې دماکه کې مړه شي. د دې خطرناکې دماکې په وجه واورې د خپل ځای نه وخوځېږي او ویک ته په هغه ځای کې یو لاس په نظر راشي. هغه چې دې لاس ته نږدې ورشي نو یو تیزه چیغه ووایي ځکه چې دا بل څوک نه بلکې د هغه خپله ښځه وه کومه چې 4 کاله مخکې په دې واورو کې غیبه شوې وه. د هغې لاس اوس هم په دې واورو کې محفوظه پروت و. ویک د هغې لاس نه د واده خپله ګوتمه وباسي او په خپله غاړه یې واچوي. بیا پیټر هلته یو ورکوټي میډیکل باکس وویني. هغه چې څنګه دا باکس ویک ته وښایي نو د خپو لاندې ځمکه وتښتي ځکه چې د دې باکس په لیدو سره یو داسې حقیقت مخې ته راشي چې د ویک په زړه باندې د غوسې اور بل کړي. 4 کاله مخکې چې د ویک ښځه په دې واورو کې ګیره شوې وه نو په هغه وخت ایلیټ هم د دوی سره و. هغه د خپل ځان بچ کولو لپاره د ویک د ښځې نه ټول میډیکل سامان پټ کړی و او هغه یې مرګ ته یوازې پریښې وه. ویک ته پته ولګي چې د هغه د ښځې د مرګ ذمه دار بل څوک نه صرف ایلیټ دی. د هغه په زړه باندې د بدلې اور بل شي او په ډېرې تیزۍ سره د هغه کوی طرف ته روان شي په کوم کې چې ایلیټ ګیر شوی و. شپه راشي او د اینی حالت ډیر خراب شي. هغه په ریډیو باندې د پیټر سره رابطه وکړي او ډیر په کمزوري اواز سره پیټر ته ووایي چې ته واپس لاړ شه او موږ درو کې به څوک هم د سهار لمر ونه ویني. تاسو خپل ځان په خطره کې مه اچوئ. پیټر هغې ته حوصله ورکړي چې تاسو هیڅ غم مه کوئ. د هغه ځای نه به خامخا ژوندي راوځئ خو په خپله هم د هغه په سترګو کې اوښکې نه ودرېدې. په دې شپه ایلیټ د ظلم ټول حدونه کراس کړي. کله چې اینی د بېهوشۍ په حالت کې ویده شي نو ایلیټ په مزه مزه ټام ته راشي او هغه ته د هوا یو خالي انجکشن ولګوي. څنګه چې هوا د ټام په رګونو کې خواره شي نو
نو ساه یې په بندېدو شي او په ټکي سره هغه مړ شي. ایني چې سترګې وغړی نو هغه ټام مړ وویني او ورسره د هغې نظر په یو خالي سورنج پرېوځي. هغې ته پته ولګي چې ایلیټ د خپل میډیسن بچ کولو لپاره ټام ووژلو. په دې وخت ناڅاپه د چت نه واوره په غورځېدو شي او د بره نه یو ورکوټې شان رڼا لاندې راکوزه شي. پیټر او ویک هم دغه ځای ته رارسېدلي وو او دواړه په پوره سوچ سره د نایټروګلایسرین آخري بم سیټ کړي. یو زورداره دماکه وشي او څنګه چې د واورو چت مات شي نو پیټر ډېر په تیزۍ سره لاندې کوز شي. ایني په رسۍ پورې وتړي او د بره کاږلو تیاري یې شروع کړي. بیا ویک او ایلیټ یو بل ته مخامخ شي. د ویک سره موکه وه چې هغه ایلیټ همدلته ختم کړي او د خپلې ښځې بادله واخلي، خو هغه یو رښتینی او بهادر غرختونکی و. د دومره سخت نفرت باوجود هم هغه ایلیټ د دغه ځای نه محفوظه راوباسي. بیا ناڅاپه هغه ځای هم مات شي په کوم ځای چې دوی ولاړ وو. منظر هم هغه شان جوړ شي کوم چې 3 کاله مخکې و. پیټر د ټول نه بره یو تیږه نیولې وي او لاندې په رسۍ پورې ایني، ویک او د ټول نه لاندې پیټر و. د پخوا په شان اوس هم رسۍ په مزه مزه د شلېدو واله وه. ویک فوراً پوه شي چې دا رسۍ به زموږ د ټولو وزن برداشت نه کړي او که ما څه ونه کړل نو ټول به لاندې ګذار شو او پیټر ورسره د هغه خور به هم مړه شي. ویک پیټر ته وګوري، د هغه په سترګو کې یو عجیبه سکون و. بیا د خپل جیب نه هماغه زوړ چاقو راوباسي، دا کم په لیدو باندې چې پیټر ته د هر څه پته ولګي. پیټر ورته په چیغو شي چې داسې مه کوه، خو ویک په یو عجیبه موسکا سره رسۍ کټ کړي. ایلیټ او ویک دواړه دې تورې او خوفناکې کندې ته ګذار شي او د همیشه لپاره هم دلته دفن شي. ویک نه صرف د خپلې ښځې بدله واخیسته بلکې د یو پلار په توګه یې پیټر او د هغه خور له نوې زندګي ورکړه. او اخر کار د انور په راختو سره پیټر خپله خور راوباسي او محفوظه یې لاندې بیس کیمپ ته راکوزه کړي. د ایني په سترګو کې اوس د پیټر لپاره نفرت نه و بلکې یو بېپناه محبت او احترام و. پیټر ته ورغاړې وځي او د هغه نه د ټولو زړو غلطو معافي وغواړي. بیا پیټر ته وایي چې که نن زموږ پلار ژوندی وی نو هغه به ستا په دې بهادرۍ باندې ډېر زیات خوشحاله شوی و. بیا پیټر په دې ځای کې د هغه ټولو کسانو د نومونو یو اړ جوړ کړي، کومو کسانو چې په دې خطرناک ریسکیو میشن کې خپل ژوند د لاسه ورکړی و. او همدا دغه دردناک سین سره دا فلم ختم شي. ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب